اخلاص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 112 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده څلور مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويا هغه الله دی یوازې الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته